أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. دغو اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم ورياده کړه چې الله ورڅخه اخیستې وه چې تاسو به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خوروي او هغه به پټوي نه، خو هغو کتاب شاته وغورځاوه او هغه په لږ بیه وپلور. څومره ناکاره راکړه ورکړه ده چې دوی کوي. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. تاسو هغه خلق له عذاب نه خوندي مانګيري چې په خپل کړو خوشاله دي او هیلمن دي په داسې چارو کې ستاینه وشي چې په واقع کې هغوی نه دي کړی. په حقیقت کې د هغو لپاره دردناکه سزا تیار ده. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. د ځمکې او اسمانونو څښتن الله ده او د هغه پر هر څه لاس بر ده. د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 190 آیت څخه اوري. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. د ځمکې او اسمانونو په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې هر حالت کې خدای یادوي او د اسمانونو او ځمکې په ساختمان کې غور او فکر کوي. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زمونږ ربه دا ټول شیان تا عباس او بې مقصده نه دي هست کړي، ته له دې نه پاکې چې عباس کار وکړي. نو ای ربه مونږ د دوزخ له عذابه وژغوره. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه دې په حقیقت کې په ستره خوارۍ او رسوایي کې وغورځاو او بیا د دغه ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لویه څښتنه مونږ دی وناري وهونکي आवाज واورید چې د ایمان لوري ته بلنه ورکوله او ویل چې خپل ناري وهونکي आवाज واورید چې د ایمان لوري ته بلنه ورکوله او ویل چې خپل رب ومني. مونږ هغه بلنه ومنله. نو ای زمون بادار کومه ګناه چې له موږ څخه صادره شوې ده له هغې نه راتېر شه. کومې بدۍ چې په مونږ کې دي هغه ایسته کړه او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه.